السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږه انسرټ ختم کو. انسرټ کې چې څومره هم کار وشو دا زمونږ سره ټوټل په ټوټله د کارډونو لپاره سرټیفیکیټو لپاره دین او غیره چې څومره سامان د هغې لپاره استعمالیږي. اوس زمونږ سره دریم نمبر دی پیج لی آوټ. پیج لی آوټ دې لپاره به اوس مونږ نن کوو چې کوم شی زمونږ جوړ کړو نو بیا به دا موږ په پرنټر راوباسو. کله چې دا موږ په پرنټر راوباسو نو د هغې دپاره به موږ د پیج سیټ اپ کوو. که زمونږ د پیج سیټ اپ صحیح نه نو بیا به زمونږ سره زمونږ پاڼه غلطه راوځي. مطلب لیکل به په یو ځای پاڼه به بل ځای کي. مطلب د پاڼې لیکل چې دي هغه به موږ په منځ راوباسو نو هغه به په پاڼې په منځ نه راوځي، په رایټ ټاپ وغیره په دې به راوځي. نو دغې کار دپاره چې دی موږ به نن پیج لی آوټ شروع کوو. انشاءالله په اسانو طریقه سره به یې کوو چې څومره په اسانه زموږ نه کېږي نو موږ به یې کوو انشاءالله. بل یو خو کول دي او یو خو مطلب دا دی چې اورېدل دي. تاسو ته خو زه بار بار وایم چې مطلب دا به موږ پریکټیکلي کوو نو تاسو به هم پریکټیکلي کوئ په کور کې. که پریکټیکلي تاسو وکړو نو پیدا به درکړي، او که پریکټیکلي ونه شي نو بیا به تیوریټیکل تاسو مطلب داسې چې لیکي هم تیوري وي تاسو به یې اورئ او مطلب هسې لطف پتې وړاوئ او نور به مطلب په پیدا کې نه راځي. نو پیج لی آوټ ته چې کله موږ ځو نو په پیج لی آوټ کې دا یاد ساتئ چې زموږ سره تیمز دي، پیج سیټ اپ دی، پیج بیکګراؤنډ دی، پیراګراف دی او ارینج دی. نو ارینج خو تاسو ته پته ده ما په فارمیټ کې مکمل ډیټیل سره کړی دی. دې طرف ته چې دا سامان دی دا به نن موږ کوو. تیمز د څه دپاره استعمالیږي نو لاول نمبر خو تاسو یاد ساتئ چې د تیمز چې زموږ سره دلته کې څومره هم دي دا اوس دلته کې که موږ یې استعمالو د دې دومره ضرورت دلته کې نشته، خو هسې بیا هم مطلب دا دی زه به لیکل وکړم چې دومره شي چې تاسو په دې باندې ښه پوه شئ. دا لیکل دي زموږ سره. په دې لیکلو کې لږ کاپي پیسټ کومه، کاپي پیسټ ما وکړو. د دې لیکلو لږ فونټ چینج کول او لږ ګوټې انسرټ ازم یو شیپ پکې هم راخلم او داسې مې ولګو. تاسو ته پته وه ما په دې کې ریپ ټیکسټ او سکویر تاسو ته کړی دی او په دې مې ښه پوه کړی چې دې مطلب څه دی. پیج لی آوټ کې تیمز دي چې تیمز تاسو وهئ نو ستاسو سره د دې پیج چې څومره هم کار به دې کې شوی دی د دغې کار کې به ډیزاینینګ چینج کېږي. دې ته زموږ سره تیمز وایي. دا کم کلر چې په دې کې دي دا کلر زموږ سره په دې شیپس کې استعمالیږي. کم ډیزاین تاسو ورکو بیا دې ډیزاین کې مطلب دا دی دا نقص کې چینجینګ کوئ نو کلرز دا کلر شو زموږ سره. فونټز دا زموږ سره د لیکلو دا سټایلونه شو. افیکټ دا زموږ سره هلته چې موږ کوم افیکټ کړي دا زموږ سره هغه افیکټ دي په دې ځای کې راځي. د دې دونه سخت ضرورت نه دی دلته کې. اوس پر راځو پیج لی آوټ ته. لازمي کار زموږ سره پیج لی آوټ دی او په پیج لی آوټ کې زموږ سره دی پیج سیټ اپ. پیج سیټ اپ څه ته ویلی کېږي؟ دا لیکل ما کړي دي په دې پیج کې. په دې پیج کې چې دا کم خالي ځایونه دي دې ته ویلی کېږي زموږ سره مارجن. نو لاول نمبر فرسټ دی مارجنز. نو په دې مارجن کې لیکلی سلیکټ د مارجن سایز فار د انټایر ډاکومنټ or the current section وی چې کوم مارجن تاسو بدلوي را بدلوي اقا مارجن به انټایر پیجونو باندې مطلب په ټولو پیجونو د ډاکومنټ نه مطلب پیجونه په هغې باندې استعمالیږي. څنګه مارجن؟ نو دا خو تاسو ته چې زما کار دا دی چې زه تاسو ته به خپل خیم او د دو دا به نه خیم. دا خو دو جوړ کړي تیارو سره زمونږ څه کار دی؟ مونږ به خپل کوو. خپل چې مونږ کوو هغې دپاره به مونږ ځو کسټم مارجن ته. په کسټم مارجن کې زموږ سره ګورئ درې خبرې دي 1 2 3. مارجن فاصلې ته وایي. دا کم چې زموږ سره خالي ځای ته مارجن وایي. دا چې تاسو ټاپ سیوا کوئ نو مطلب دا دی چې دې کې به دا له پاسه اوس زما سره ټاپ شو 2 انچو او 3 ستره. نو مطلب دا دی 2 انچه او 3 ستره. تاسو چې کله کلیک کوم اوکې نو ما لیکل به د دې ځای کې چې دا کومه فاصله ده به سیوا شي.
دا سیوا شو. انټایر ډاکومنټ یا انټایر پیج مطلب دا په ټول پیجونو کې. و چې واپس لاړ شم په دې کې لیکلی دی باټم. باټم لاندې ته وایي. دا چې زه سیوا کړم دلته مې دوکو یاد ساتئ په دې ځای کې پریویو ښیي تاسو ته په خپله به ښکاري. دې نه علاوه زموږ سره بل دی لیفټ جو لیفټ طرف ته به سیوا شي، برایټ طرف ته به سیوا شي. دا ټوټل دی. دې ته مارجن وایي. اوس که تاسو کنټرول ای ووهئ او کار کوئ نو کار به په دقه ځای کې شروع کېږي او داسې به ختمېږي. دې ته مونږ مارجن وایو. او دا استعمالیږي څه دپاره؟ مارجن خو مونږ ته پته ولګېدل. واپس به مونږ دا خپل نارمل ته اړو نو دې ځای ته لاړ شئ نارمل وجو خپل جوړ هلته واپس زموږ سره راغی. دې ته مونږ وایو مارجن. د دې استعمال څه دپاره؟ د دې استعمال زیاتر کتابونو دپاره. مطلب دا دی چې ستاسو سره یو کتاب وي. دا زما سره د انګلیش کتاب دی. په دې کې که تاسو دې طرف ته وګورئ دا خالي ځای دی، دې طرف ته وګورئ خالي ځای دی، دې طرف ته وګورئ خالي ځای دی، دې طرف ته وګورئ خالي ځای دی. په دې کې خو ټاپ لیفټ رایټ تاسو ته مخکې ټاپ باټم لیفټ رایټ. ګټر څه ته وایي؟ دا د دې ټولو نه مختلف دی. ګټر ویلی کېږي زموږ سره د ګنډلو ځای. کله تاسو په دې کې مثال په طور باندې دا وهئ نو لاندې دې ځای کې به توروالی غوندې کې راځي. نو د دې مطلب څه شو؟ زموږ سره دا د ګنډلو هغه ځای شو. په دې ځای کې ګټر پوزیشن دی. نو درې خبرې دي، یو لیفټ دی، یو ټاپ دی، یو رایټ دی. بعضې کس سره لیفټ او ټاپ راځي خو رایټ نه راځي. نو یاد به ساتئ ولې به نه راځي؟ چې تاسو سره په دې ځای کې اردو انسټال نه وه نو بیا به تاسو سره رایټ نه راځي. چې انسټال وه بیا به راځي. دا یاد ساتئ. ټاپ د کلندر دپاره استعمالیږي، لیفټ د انګلیش د کار دپاره استعمالیږي، رایټ د اردو د کار دپاره استعمالیږي. کله چې تاسو د ګنډلو ځای پرېږدئ دا یو خبره به یاد ساتئ. ځکه چې کله تاسو د ګنډلو ځای پرېږدئ نو چې کتاب ته به ګورئ چې لیفټ پکار دی که رایټ پکار، یعنې د انګلیش کتاب دی که د اردو کتاب دی. نو که د انګلیش کتاب یې جو لیفټ پئ او که د اردو کتاب یې جو رایټ پئ. اوس زه لیفټ طرف ته وهم نو دې طرف ته به زموږ سره څه وشي؟ ځای به فاصله به نوره هم سیوا شي. 1 ګټر شو 1 لیفټ شو نو 2 انچه به شي. دا زموږ سره راغی. دې نه علاوه زموږ سره بل اپشن دی رایټ. نو رایټ د اردو شو. دغه شان زموږ سره بل اپشن دی هغې ته ویلی کېږي ټاپ. نو ټاپ زموږ سره د کلندر دپاره شو. کلندر بره سرګې زموږ سره د ګنډلو ځای او پاڼه داسې په شا باندې اوړي. دا زموږ سره د مارجن د ټاپ د رایټ د لیفټ خبره شوه. دې نه علاوه زموږ سره اورینټیشن دی. اورینټیشن ویلی کېږي زموږ سره څوک دلته بهر هم دی خو دلته کې بهر هم دی او دلته کې هم دی. نو مطلب څه دی؟ نو دلته اوس ګورئ ما دا لینډسکیپ وهو دا ټول لینډسکیپ شو. مونږ ورته هوریزنټل وایو. که مونږ دلته کې راشو پروټریټ ووایو نو دا زموږ سره ټول ورټیکل شو. نارمل که ته وهي نو دلته کې یاد ساتئ چې زموږ سره به کسټم کې چې کوم ګټر پوزیشن دی دا به تاسو په خپله بای ډیفالټ په خپله نس زیرو کېږي. د نارمل سره تاسو به کسټم طریقې سره زیرو کوئ نو بیا به خپل اوریجنل هلته راځي. دې نه علاوه زموږ سره بل اپشن دی پیجز. یو ته ویلی کېږي میرر مارجن، یو ته ویلی کېږي 2 پیج پر شیټ، یو ته ویلی کېږي بک فولډ، یو ته ویلی کېږي ریورس بک فولډ. یاد ساتئ میرر پیج دې ته ویلی کېږي زموږ سره چې کله مونږ کتاب جوړو نو هغه په میرر پیج کې رغېږي. نو تاسو چې کله مثال په طور باندې دلته کې د دې نه کاپي واخلئ او دوباره یې پیسټ کړئ نو دلته کې دې ته اوس په دې صورت کې چې میرر پیج که زه مارجن ته ځم او ګټر سیوا کوم نو ګټر پوزیشن څه شو؟ بند شو. نو دا د میرر پیج دپاره استعمالیږي. تاسو جو سیوا کوئ نو دې طرفونو ته په دې طرفونو تاسو ګورئ چې تاسو ګورئ دلته کې زموږ سره مارجن سیوا شو. دا د میرر پیج دی او یاد ساتئ چې دا د کتابونو والا کار دی چې کم کس کتابونه جوړوي او پرنټرو سره یې هغه په خپله په دې باندې بیا پریکټیکلي چې راوباسي پوهېږي پرې. 2 پیج پر شیټ نو 2 پیج پر شیټ دې ته ویلی کېږي. ستاسو سره به دا یو پیج باندې به 2 ساري زه لږ واپس ځم چې تاسو صحیح معنا وکړم. 2 پیجز پر شیټ په دې یاد ساتئ یعنې 2 پیجونه په یوه پاڼه باندې 2 پیجونه
په یو پاڼه باندې اوس پته سوی چې دوه پیجونه په یو پاڼه باندې څنګه ځکه چې الفاظ پیج هم پاڼې ته وایي او پاڼه هم پیج ته وایي نو دلته کې په دې ځای کې لیکلی شیټس نو شیټ جدا شی دی شیټ مونږ دقې پاڼې د شیټ وایو د پرنټینګ په دنیا کې او چې کله مثال په طور باندې مونږ پیجونه وایو نو پیجونه مونږ دلته کمپوزینګ چې کوم لیکو دې ته کمپوزینګ وایي نو په دې خو تاسو پوه شو بک فولډ نو بک فولډ زموږ سره هم مطلب دا دی شیټ پر بک نو په دې کې یاد ساتئ په دې کې آټو دی او یو آل دی نو آل چې څومره هم مطلب دا دی ستاسو سره دغه دي پاڼې دا به ټولې مطلب دا راوځي او فولډینګ بک تاسو پیژنئ کوم چې ماتېږي دغه فولډ دا په دې میرر کې هم مطلب تقریبا یو شانتي دي خو دا میرر چې دی نو دا لږ زه لینډسکیپ ته وړېدلی یم دا پورټریټ کو چې صحیح ښکاري اوس دا بک فولډ او میرر دې دواړو کې صرف او صرف فرق دغه دی که نه چې په دې کې زموږ سره چې کوم استعمالیږي میرر پیج نو دا میرر پیج دی مارجن په حساب باندې استعمالیږي او دا فولډ بک فولډ چې دی که نه دا زموږ سره د رجسټري وغیره که تاسو لیدلي هغې دپاره استعمالیږي چې کوم زموږ سره مطلب دا دی غټ رجسټري سراسر دا د هغې دپاره استعمالیږي په دې کې دلته کې آل آټو دی نو دا یا ساتئ پیجونه دي تاسو پیجونه ورکوئ هغه پیجونه موافق شیټونه تاسو په هغه شیټونو باندې مطلب دا ټول بیا راوباسي خو دا ټوټل کار چې دی دا زموږ سره د پریس والا کار دی لہذا په دې باندې تاسو ذهن کار ځکه نه کوئ چې زموږ سره آله نشته که آله بیا مطلب دا دی چې دا ښه په طریقه باندې کیږي اوس که زه په دې ځای کې مطلب نارمل وهم او دلته کې بس زما خپل دغه او دا زیرو کوم نو زما خپل اوریجنل پیجونه چې دي هغه دا دي که دا زه راوباسم هېڅ مسله به نه کوي خو دا یاد ساتئ که موږ وغواړو چې دا ټول د مطلب دا مارجن د کم شي نو د کمیدو خبره دا ده چې دلته به تاسو ځئ او د ون په ځای باندې به څه کوئ دلته به مطلب دا اشاریه اړو زه تاسو ته زیرو زیرو کوم په خپله به پوه شئ اوکې چې کله ووهئ دا ټول تاسو ته مطلب دا په دې ځای باندې هېڅ خالي ځای به پکې نه راځي او مطلب دا چې تاسو پاڼه راوباسئ نو خالي ځای به پکې بلکل نه هغه به خالي چې کوم تاسو لیکل نه دي کړي کنټرول زیډ مې ووهو کسټم ته راړم او خپل ځای لالو بل دی پیپر سایز نو پیپر سایز به دلته هم انشاءالله که ووسو خو دلته مو ته وګورئ لیګل دی او مطلب دا A4 او دا په دې کې فرست پیج دی او ادر پیج دی نو پیج سورس دی دا نو په دې کې به مونږ ګوتې نه وهو ځکه دا زمونږ کار نه دی دې نه علاوه بل اپشن دی دا ویټ ته دا د پیجونو خپل ویټونه دي که لیګل کې جدي سې راغی که دا کې جدي سې راغی د دې نه علاوه که دا ووهي جدي سې راغی د پیجونو سایزونه دي په دې کې به تاسو ګوتې نه وهئ لی آوټ کې زموږ سره سیکشن دي نو سیکشن به دې کې اوس را روان دی انشاءالله هغې کې به درته وکړم خو خیر کومه بیا نه کېږي اوس دلته کې زموږ سره لی آوټ دی نو سیکشن کې دننه ګوره سیکشن سټارټ کنټینیوس جاری ته وایي نیو کالم نیو پیج ایون پیج آډ پیج د دې نه علاوه بل زموږ سره ډیفرنٹ آډ ایون پیج ډیفرنٹ فرست پیج او دلته کې زموږ سره فرام هیډر فوټر نو تاسو ته په انسرټ کې د هیډر فوټر باره کې خبرې شوي ده پیج ورټیکلی سینټر جسټیفای باټم نو په دې کې به مونږ ګوتې نه وهو ځکه چې بیا به زموږ حالات ډېر ګډوډي ځکه په دې باندې مونږ پوره نه پوهېږو چې په کم نه پوهېږو هغې کې به ګوتې نه وهو زموږ صرف مارجن استعمال راځي نور به مونږ ګوتې په دې کې نه وهو او سیکشن زموږ د کار دی او هیډر فوټر زموږ د کار دی پیج ورټیکلی الاینمنټ نو دا یاد ساتئ داسې نه چې مونږ له نه راځي پیج ورټیکلی الاینمنټ څه ته وایي الاینمنټ زموږ سره برابر والی ته ویل کېږي ورټیکل مطلب دا کوم چې ولاړ دي دې ته الاینمنټ وایي په دې کې چې کله زموږ ګوتې ووهلی شي نو بیا زموږ پیجونه که مونږ سیز ورکوو نو هغه بیا برقرار نه راځي ځکه تاسو ته هم په دې ګوتې مه وهئ اپلای ټو هول ډاکومنټ مطلب په ټول ډاکومنټ کې دا کوم کار چې تاسو دلته کوئ او په ټول کې راځي سیکشن ډایرکشن رایټ ټو لیفټ ټو رایټ نو رایټ ټو لیفټ چې دی دا زموږ سره استعمالیږي د اردو لیکلو دپاره لیفټ ټو رایټ چې دی زموږ سره د انګلیش دپاره استعمالیږي اوس په مونږ راځو بارډر ته نو بارډر ته مونږ لا راغلي نه یو نو دا چې دغلته راشو په خپله به تاسو پوه شئ اوس په مونږ دلته کې وګورو دې ته کې ټوټل د الاینمنټ څه ګډوډ ښکاري نو لاړ به شو خپل دې مارجن ته نو مارجن هم صحیح دی کسټم ته لاړ شو دا هم صحیح دی نو دا یاد ساتئ ما پیج بدل کړی دی پیج ما سټیټمنټ نه اخیستی او دا زموږ سره څه لیټر او دا ووهئ په خپل ځای لاغې نو دې ځای کې اوس ما ګوتې ونه وهلې ځکه
چې پیپر کله تاسو دلته کوم جو دغه بیا سکوما نو مطلب دلته کې د دې ځای نه هم مطلب کار کیږي د پیپر او دغه ځای نه هم کیږي ځکه مې ګوتې ونه والې لی آوټ کې سیکشن لا راغلی نه دي نو که زه دلته کوم نو مطلب په ما باندې دوباره راځي نو زه به دې شی وکړم چې لاړ بشم خپل دی اورینټیشن ته مارجن کار ختم شو اورینټیشن ته لاړم پورټریټ دا کم چې تاسو ته ورټیکل ښکاري د پورټریټ وی لینډسکیپ کم چې تاسو ته مطلب دا د هوریزونټل ښکاري ته لینډسکیپ وي و دې دوه کې فرق څه دی دا خو موږ معنی وکړي پورټریټ استعمالي کې زم سره پیپرو دپاره داسې سرټیفیکیټو دپاره کوم چې ډي ام سی یانې دي دې دپاره استعمالېږي لینډسکیپ څه دپاره استعمالېږي ډوپلیمي موپلیمي چې تاسو وګورئ په دې جوړېږي داسې نور د انسټیټیوټو سرټیفیکیټ شوي وغیره سندونه شو د مدرسې دې دپاره د استعمالېږي سایز لیټر زیاتره د سرټیفیکیټو دپاره استعمالېږي یا د خطونو لیټر خطونو متونو دپاره استعمالېږي A4 د څه دپاره استعمالېږي دا د پیپرو دپاره استعمالېږي کله چې پیپر یې په مثال په طور باندې لیکي یا د درخواستونو دپاره استعمالېږي بل د مثال لیګل د رجسټرو دپاره استعمالېږي دا د رجسټرو دپاره ځکه دا پاڼه ګوټې غټه مو یا اوږده ومي دې نه علاوه زموږ سره A3 دا د نقشو دپاره استعمالېږي کوم چې د کور نقشې به خلک جوړوي نقشې په اټوکیټ کې رغېږي بیا راوباسي نو په A3 راوباسي صحیح شو جي بیا یاد ساتئ په وړ کې د ټولو لازمي شی چې دغه A4 دی که څوک په لیټر کې کار ولیکي خو راوباسي ولا اکثریت په A4 کې به دې مطلب باقي ځای کټ کوي اوس کالمونه څه ته وایي کالمونه زموږ سره دې ته ویلی کېږي چې کوم دا لیکل ما کړي دا ما ډیلیټ کړو دلته زه لاړم دا یو پیراګراف ما سلیکټ کړو او په دې کې مې 2 هم دا کالمونه په 2 کې تقسیم کړه 3 مې و دا په 3 کې تقسیم کړه دا لیفټ جدي طرف ته لیفټ کم دې ته رائټ شه دا ورډ ان سنټنس د لپاره استعمالېږي رائټ شو د اردو الفاظ او معنی د لپاره استعمالېږي مور کالمز نو په دې کې تاسو ځان مطلب دا 1 2 3 خو ما وکړو او که تاسو نمبر اف کالم دي نه سیوا کوم ځان سیوا کولای هم شي دې کې دغه کار دی په دې ځای کې بل اپشن دی زموږ سره نور دا ویډ ته هایټ ته د ټول ځان په خپل استعمال شو ویډ اینڈ سپیسینګ فاصله او پلنواله صحیح شو دې کې زموږ هیڅ کار نشته په دې کې هم ګوتې نه وو او لاین بټوین مطلب کومه لاین لګو په دې منځ کې نو دا یو اهم شی دی اوکې وای لاین نه وي دین الوزم سره کالمز وشو بریک یو دی پیج بریک نو پیج بریک تاسو ته په دې ځای کې شی پیج بریک صحیح شو جی لیکل د یو پیج نه بل پیج ته اړول ته ویل کېږي پیج بریک لیکل واړولی شو خبره ختم یا د دې پیج نه بل پیج ته ټوپ وهل نو دا ووهئ بل پیج ته ټوپ ووهو ما نو دا ډیفاین کړی دی په انسرټ کې بل زموږ سره راځي کالم نو مطلب بریک کالم یا کالم بریک یا بریک کالم نو په دې ځای کې یاد ساتئ چې کوم موږ سره لیکل دي موږ وایو چې دا لیکل دي د دې ځای نه راواړي دې ته مطلب دې کالم ته نو د هغې دپاره طریقه څه ده لاول به زه دا کالم له ګوټې خواس کې برابر کړم چې دا 2 کم نه چې تاسو ښه پوه شئ دلته مې کلیک کو او دلته لاړم کالم نو کالم ته هغلته واوړېدو بل زموږ سره لیکېږي ټیکسټ ریپینګ نو اوس ټیکسټ ریپینګ څه دپاره استعمالېږي نو دا یاد ساتئ ټیکسټ ریپینګ زموږ سره څه دپاره استعمالېږي د هغې لږ ځان پوه کړئ زموږ سره دا پیراګرافي دي پیراګرافي لږ کمو چې تاسو به ښه پوه شئ دې ټایم کې دا پیراګرافي زموږ سره دي څو زموږ سره دي پیراګرافي په دې ټایم کې 3 اوس موږ ته پته نه لګي چې 3 دي او که نه دي نو موږ به دلته لاړ شو دا به ووهو نو دی وایي دې کې څه غلطي نشته نو ما خو د غلطۍ تپوس نه دی کړی ورو مې یې لږه دا دی ښه ساري غلطي زما نه غلطي وړ وال غواړي په دې وړ کاونټ کې پیجز نو یو پیج دی بالکل صحیح ده لاندې په دغه ځای کې یو پیج ښکاري بل د سره ورډز څونه ورډ 185 ورډز دي کریکټر اے بی سی ته کریکټر وایي نو سپیس بغیر د فاصلې نه 898 دي ویت کریکټر سره د سپیس مطلب کریکټر ویت سپیسز نو 1080 دي مطلب آن سپیس د سپیس انسرټ د داسې وغیره دا سپیسینګ چې پکې راولیم دا دغه راځي پیراګرافس تاسو ته پته 1 2 3 درې پیراګرافس لاین 13 لاین دي دا زموږ سره د دې ټوټل کاونټ دی ورډ کاونټ 3 پیراګراف دي 3 پیراګراف دي اوس زه وایم چې دا پیراګراف دي 2 شي نو بیک سپیس وای دا به 2 شي اوس بیک سپیس چې ما په کوم ځای کې کېښود دلته کې وای سره او بیا مې بیک سپیس هم دا دواړه یو شو اوس که زه وګورم دلته کې ما ته ښایي 2 خو اوس زما دا مطلب خواهش دی چې دا 2 پیراګرافې چې کومې وي دا خو ما یو کړی خو دا د یو وي خو چې مطلب په دې کې جدایي لکه انټر زه وهم نو دلته جدایي دغه شان جدایي پکار ده خو چې زه د انټر وهم نو په دې ځای کې بیا څه کېږي پیراګراف 3 کېږي نو آیا دا به موږ څنګه کوو
دې دپاره زموږ سره د بیک سپیس او ټیکسټ ریپینګ دا چې تاسو کله ووهئ نو دې وهلو نه بس په دې تاسو ګوره پیراګراف زموږ سره څو شو دوه دي خو جدا جدا دي په دې کې چې دا کم تاسو ته سپیس لږ صحیح نه ښکاري دا دې ځای کې هغه تیمز موږ ورګړو نو ریسیټ ووهئ واپس په خپل ځای لاړ شي بل په دې ځای کې جسټیفای فول جسټیفای زموږ سره اکثر دی دا به کې دوی استعمال کړي د دې د لاسه هم راځي نو لحاظه دا به کې د خیال ساتئ دې ځای کې دا ټول تیار شو دی که نه ځکه اوس دې ته تاسو وګورئ د دې دواړو په منځ کې سپیسینګ دونه نشته او د دې په منځ کې سپیسینګ څومره سیوا شو اوس دلته کې تاسو لاړ شئ پیراګراف ته نو 2 وي او په دې ځای کې چې تاسو وګورئ نو هم مطلب دا اکو 2 او د انټر وهلو سره پیراګراف جوړیږي دا به یاد ساتئ او که تاسو پیراګراف جوړول نه غواړئ تاسو پیراګراف جوړ شو که تاسو وایئ چې پیراګراف دې جوړ نشي نو د هغې دپاره به تاسو بیک سپیس وهئ او ټیکسټ ریپینګ به وهئ نو دا به بیا without پیراګراف وي دا زموږ سره د دې پیراګراف کار لاندې راځي سیکشن بریکس نو نیکسټ پیج کنټینیوس ایون پیج آر پیج لاول نمبر زموږ سره دی نیکسټ پیج نو نیکسټ پیج څه دپاره استعمالیږي کله چې تاسو دلته ډبل کلیک کوئ هیډر به کولاو شي په یو ټاب باندې ما کلیک کو نو هیډر کولاو شو په دې ځای کې نور هیڅ هم نشته دلته لیکلی د هیډر خو چې کله زه دلته کې نیکسټ پیج ووهمه نو اوس په تاسو لاول خو یاد ساتئ چې دا بریک دی نو دلته به لاندې کلیک اخلئ چې لیکل نه اړئ اوس دلته تاسو به راوګورئ هیډر جو ورسره سیکشن 1 راغی هیډر سیکشن 2 راغی د دې مطلب دا دی چې تاسو دلته کې اوس یو کتاب لیکئ چپټر 1 نو کله چې دا 1 تاسو راغټ کئ نو که تاسو غواړئ چې دا د اولنی د چپټر 1 شي دا دویم د چپټر 2 شي نو ګورئ دلته کې به زموږ سره راځي 2 نو دا شاته هم 2 شو نو موږ له خو شاته 1 پکار دی نو چې 1 کې هلته بل بیا 1 کېږي نو دا کم چې تاسو ته ښکاري دا زموږ سره د سیکشن په وجه باندې د دې په منځ کې هغه تعلق ختمیږي خو دا به کله ختمیږي چې کله تاسو دلته کې نیکسټ پیج په دې بریک باندې وهئ دلته کې لاړ شئ او په دې ځای کې سیکشن بریک کې نیکسټ پیج وهئ نو بیا به تاسو له مطلب دا دی هیډر سیکشن 1 سیکشن 2 راځي کوم چې دویم رغیږي هغه سیکشن 2 وي او دلته به لیکلی سیم ایز پریویس چې څه دلته لیکئ هغه شاته همي نو دا اپشن تاسو د دې نه کله ختم کو دا لینک نو دا بیا برابرېږي نو دا لینک زم سره به کوم ځای کې ډیزاینینګ کې او تاسو ته ما په هیډر کې ډیزاین چې کړو په هغه کې تاسو ته ما ویلو مو چې دا به انشاءالله په پیج لیاوټ کې راځي نو دا راغی نو اوس په دې ځای کې تاسو لینک ټو پریویس دا څنګه تاسو څنګه کلیک کړئ که په دې ځای کې تاسو 2 لیکئ نو مطلب شاته به نه بس خبره ختم اوس دلته کې زم سره دواړو کې سیکشن جوړ شو په دې طریقو سره مطلب تاسو نور هم سیکشن ډیر شی جوړولی شي اوس که تاسو په دې کې پیجونه جوړوئ نو یاد ساتئ دا چپټر 1 دپاره پیجونه رغېږي چپټر 1 او چې کله تاسو مثال په طور باندې په 2 دپاره پیجونه رغوئ دلته واوړئ نو زم سره چپټر 2 د دې دپاره به پیجونه رغېږي دا زم سره سیکشن دي سیکشن دې دپاره استعمالیږي بک کې چې کوم چپټر وي نو د هغې دپاره دا زموږ سره سیکشن استعمالیږي دا و سیکشن 1 اخر سره پورې راځي 1 او دې ځای نه څه شروع شو 2 اوس په لاندې ټول 2 دې د سیکشن وایي په دې طریقې سره دا ډیفاین کېږي په دې طریقو باندې تاسو چې دا کوئ نو بیا مطلب تاسو پوهېږئ دا زم سره سیکشن شو کنټینیوس دا یو سیکشن دی خو دا سیکشن څنګه استعمالیږي چې کله تاسو دلته کنټینیوس وایي او لیکل کوئ چې تاسو څومره لاینونه جوړوئ دلته به په خپل ورسره کنټینیوس دا ټوټل 1 2 3 به په خپله جوړېږي دا زموږ سره چې څومره لاینونه دي د هغه لاینونو په کاونټ باندې زموږ سره مطلب یو قسم لا دا نمبر ورته لګي موږ ته لاین نمبر وایي چې ما څومره وکړو نو ګورئ تاسو راغلو بل په دې کې ریسټارټ ایچ پیج نو مطلب دوباره په هر یو پیج باندې نو چې څنګه کلیک کوئ په هر پیج به بیا 1 2 3 په دې 1 2 3 بره چې وګورئ بیا 1 2 3 28 پورې داسې دې ته ویل کېږي زموږ سره ریسټارټ ایچ پیج اوس خبر راځي ریسټارټ ایچ سیکشن نو ریسټارټ ایچ سیکشن دې دپاره استعمالیږي چې کله تاسو دا نن وهئ بند مې کو پیراګراف مې دا ساري ما وختي کاپي کړو نو دا مې دلته کې راوړو نن مې کو او پیراګراف مې هسې ولیکل اوس دې پیراګراف کې یاد ساتئ چې ما سلیکشن وکړو او دلته لاړم کنټینیوس مې نو ټول د 1 2 3 راغلو که نه چې اوس زم چې دې پیراګراف د جدا 1 2 3 او دې پیراګراف ته د جدا 1 2 3 او دې ته جدای دې دپاره زموږ سره بریک کې کنټینیوس استعمالیږي چې کله تاسو بیک سپیس وایي دا به داسې زموږ سره یو شان شي خو یاد به ساتئ دې چې دې صرف پیراګراف ختموي
د پیراګراف سره کار نشته، د صرف او صرف د یو پیراګراف او د بل پیراګراف په منځ کې سیکشن جوړي. نو تاسو ګورئ دا 1 2 3 4 5 دی و دې ته ګورئ چې کله زه دلته کې لاړ شم او ریسټارټ ایچ سیکشن ووهم نو دا به 1 2 3 شي بیا. او که تاسو بیک سپیس ووهو او په دې کې مطلب دا ټیکسټ ریپینګ نو مطلب د دې وره هیڅ پیدا نشته. که دا وایي د دې هیڅ پیدا نشته، د دې کار جدا دی او د دې لاندې کار زموږ سره جدا دی. د دواړو کې ډیفرنس څه پیدا شو؟ یو د پیراګراف او د پیراګراف په منځ کې مطلب یو قسم له جدایي راولي چې هغه زموږ سره دی سیکشن کې لاندې کنټینیوس. یو زموږ سره یو دوه پیراګراف یو کوي، هغه ټیکسټ ریپینګ دی. بل زموږ سره راځي ایون پیج آرټ پیج. ایون پیج او آرټ پیج وایي څه ده؟ نو لږ پیزان پوهه کوي. ایون پیج ویلې دا خو چې بندوم دا مطلب کوم نمبر چې دی لاین والا ما بند کړو او لاین نمبر دې ته ویل کېږي چې کوم لاین ته نمبر لګو. ایون پیج او آرټ پیج وایي څه ده؟ ایون پیج زموږ سره ویل کېږي هغه انسان چې په خپل ځان باندې پوره تقسیمیږي او په بل څه باندې هم، لکه 2 4 چې مطلب داسې 8 10 9 چې دی نو هغه ایون نمبر کې نه راځي. دغه شانتي زموږ سره آرټ پیج دی. نو آرټ پیج چې دی نو هغه 1 3 مطلب د خپل ځان نه علاوه په هیڅ باندې نور نه تقسیمیږي، په خپل ځان نه علاوه په بل یو شي باندې تقسیمیږي، تقسیمې په اشاریو کې راځي. صحیح شو؟ دا زموږ سره شو ایون او د آرټ په منځ کې ډیفرنس. بل استعمالیږي څنګه؟ نو یاد ساتئ چې کله تاسو ایون پیج ووهئ په دې ځای کې سیکشن یې جوړ شي. ولې دا کار د سیکشن دی. لاندې وګورئ ټولو سیکشن یې دي که نه؟ سیکشن کې لاندې نو سیکشن به جوړیږي، سیکشن سره به ستاسو کار نه وي. خو که په دې ځای کې تاسو وکړئ 1 2 دلته کې 1 شو دلته کې 2 شو. اوس په دې ځای کې چې تاسو کله نمبر ولګوئ پیج نمبر ما دې ځای کې نه ولګو، راغټ مې هم کو، مطلب دا دی چې تاسو ته په نظر راشي. اوس که تاسو ګورئ په دې کې مونږ ته نه د ایون پته لګي نه د آرټ، نو په دې ځای کې ډیفرنٹ آرټ اینډ ایون پیج. نو یاد ساتئ دا په دې ځای کې هم کسٹم مارجن کی لے آؤٹ کی ڈفرینٹ آرٹ اینڈ ایون پیج کلک شو. نو ګورئ آرٹ پیج هیډر سیکشن 1 ایون پیج نشته، هلته ما کولاو کو دلته هم کولاو شو. نو دلته کې چې تاسو زده کو جو مطلب هلته هم زده کو که دې ځای کې ته ځئ او لے آؤٹ کې مطلب دا ډیفرنٹ فرست پیج وهئ نو لاولنی پیج به بدلی مطلب ډیفرنٹ وي. او دا ما چې په کوم ځای کرسر کې خو دغه ډیفرنٹ شو او دلته کې دا هم دلته کې دی و چې زه دا وهم نو دا زم سره دی خو تاسو وګورئ فرست پیج هیډر سیکشن 1 دا زم سره فرست پیج هیډر دی. نو دې کې مطلب دا چې لاولنی پیج به تاسو له جدا کی د هغې به هېڅ کار نه. او ډیفرنٹ آرټ اینډ ایون پیج نو دا دې دپاره استعمالیږي چې تاسو ته پکې ډیفرنٹ معلوم شي چې آرټ کم یو دی ایون کم یو دی. بعضې کسي آرټ نه پېژني ایون نه پېژني، د هغوی دپاره دا دی چې 1 زم سره آرټ پیج شو نو ایون پیج چې کله دوباره تاسو یا دې نه کاپي واخلئ څه به مونږ زه لګو بی بیا به یې غټوو که نه. نو دا مې ولګو نو په دې ځای کې تاسو وګورئ ایون پیج دی. و چې تاسو پیجونه رغوئ لکه اوس ما مثال په طور زه لاړم پیج لے آؤټ ته او ما دلته کې آرټ پیج ووهو نو یاد ساتئ دلته خو 4 راغلو، هغه ایون پیج یې زموږ سره ویوړو. ګورو ته آرټ پیج او دلته اوس ایون پیج چې و نو هغه بریک شو لاړو زموږ کوم ځای ته مطلب دا 4 نمبر پیج ده. او دلته کې که خیال وکړئ 3 پیجونه 1 2 3 نو مطلب دا چې هغه 2 کوم ځای کې شو 2 زموږ سره لاړو 8 ته او 4 زموږ سره چې دی نو هغه زموږ سره څه دی مطلب ایون پیج دی. نو هلته لیکلي دی ایون پیج او دا استعمالیږي څه دپاره؟ نو دا اکثر زموږ سره د کتابونو دپاره استعمالیږي. کله چې مونږ مثال په طور باندې کتابونه جوړو نو په کتابونو کې اکثریت پیجونه الټه پلټه خلک لګوي نو په هغې کې ایون پیج او آرټ پیج استعمالیږي. خو دا کار د پریس والا دی، دا زمونږ کار نه دی. خو تاسو ته ما صرف دا ډیفاین کړه چې ایون پیج او آرټ پیج وایي څه ته. نو په دې ځای کې ایون پیج او آرټ پیج دې ته ویل کېږي چې اوس تاسو پیج نمبر لګوئ نو یاد به ساتئ اکثر زموږ نه دا غلطیانې ډېرې کېږي. ما خو کاپي اخیستې وه نو ګورئ په دې ځای کې زموږ سره راغی اولنی پیج دی خو 2 نمبر راغی. ولې چې دا په دې ټایم کې زموږ سره ایون پیج دی. که دا ته بند هم کېږه نه خو مطلب دا دی چې اوس ته په دې کې آن کې نو بیا به 2 راځي نو بیا نقصان شو. که دا بند کې او که آن کې خو مطلب دا به مونږ ون کوو څنګه. نو ځو به پیج لے آؤټ ته مارجن ته کسټم مارجن ته لے آؤټ ته او په دې کې سیکشن سټارټ
نو دا سیکشن سٹارټ چې دا زموږ سره څه دی E1 پیج دی. نو که په دې E1 په ځای باندې اوس مثال په تور باندې اډ لګوم نو هم نقصان نه، که کنټینیوس ولګوم نو ان شاء الله یو دا فائدہ کوي، که اډ ولګوم نو 1 برازي، خو زه کنټینیوس لګوم چې کی چې فرق کوي کنه کوي. نو زه د کنټینیوس مطلب جاری دی. اوس که تاسو ګورئ دې بزان مطلب مخې ته ور رواني دا به بندو. اوس که تاسو پیجونه غوي 2 3 4 5 خو که په دې لاول کې ما دا چل کړو چې ولې زما خو 1 پکارو، نو مطلب دا رې کما په دې ځای کې په لیاوټ کې 8 پیج لګولې، نو شاید چې په دې کې به متعلق نقصان نازي، خو رانغه ما چې کوم سوچو هغه رانغه ما کې دې ما وی کې دې شي چې دوی مونږ ته سوګي 1 نه پس 3 راولي، ولې چې الته کې 8 پیج دی. نو 8 مطلب دا چې بیا زم سره 1 3 5 او مطلب 7 دي سي بزي 9 11 13 15 17 دي سي بزي، خو هغه ونه شو. نو تاسو به مطلب دا ما سره لپاره یو قسم لو کو دی لپاره کنټینیوس خو جاری دی، پاګه کې خو مطلب 1 نمبر راځي 2 نمبر راځي 3 نمبر راځي، خو ما درته خیر ډیفرنس او خو تاسو دغه شانتي ځان لوي وکي. دا د E1 او د 8 پیج ما لګ ډیپ بوتلو که تاسو په ذهن کار کې خده کنه کوي نو مطلب تاسو لپاره لازمی نه دی. لاین نمبر وشو هایپینیشن. هایپینیشن څه ته ویل کیږي؟ کله چې تاسو لیکل کړي او دا لیکل تاسو لګ را زوم کوي، په دې لیکلو کې بعض ټایم کې یو ټکی داسې چې هغه ډېر غټي په لاین کې نه راځي، نو په دې ځای کې بلکې ماینس لګېدل هغې ته هایپینیشن وایي، څوک ته هایپن وایي، څوک فل فارم یې هایپینیشن دی. تاسو دلته کې دا اتوماتیک وایي نو په دې کې هیڅ پته نه لګي، خو چې کله تاسو دا لیکل راغټ کړئ نو په دې کې ډایګرام په منځ کې زموږ سره ماینس راغی او لاندې باقي زموږ سره څه شو لاندې لاین کې ولیکل شو. داسې لیاوټ وګورئ دې ته هایپن وایي یا ته هایپینیشن. صحیح شو جی، هایپینیشن یا هایپن. او مینولی مطلب دا په کوم ځای کې لګوئ جو یس نو یس نو یس نو داسې دې ته هایپینیشن وایي زموږ سره لګولی هم شي. او نن مطلب ختم، خبره ختم. دا پیج سیټ اپ تقریبا څه په 32 منټ کې وشو، خو دا ډیر لازمی شی دی چې په کوم ځای نه پوهیږي، نو لہذا ما د مکمل تیوریټیکل طریقه باندې ډیفاین هم کو پښتو کې چې کوم پریکټیکلی کیدو مې پریکټیکلی وکړو، چې کوم نه کیدو جو مطلب دا غي خو جو صورت نه جوړیږي، ځکه چې هغه د یو فیس ټو فیس کولی پرینټر پروتي کس ولاړی سړی وکی، یو داسې چې هغه مطلب دا سړی به پوهیږي سړی وکی، مطلب دا چې کله مقور د ملاو شي چې بیا مطلب پاغه طریقه باندې کار وږي. خو پیج لیاوټ د پرینټر شی دی، دا د تیوریټیکل شی نه دی. پیج بیک ګراوند نو واټر مارک تاسو بلیدلې ډونټ کاپی په دې لګا دا تاسو دلته کې راړې کسٹم واټر مارک یو وو یو ته ویل کېږي پکچر، نو مطلب دا نه که تاسو په دې باندې پکچر لګوي نو لاړ شي چې په کوم ځای کې تصویر پروتي حق تصویر مثال به تور باندې راواخلئ او تاسو په دې باندې دې سي ولګوي، لکه ما دلته کې دا تصویر ولګو اپلای شو تصویر راغی، په هر یو پیج باندې به زموږ سره دا تصویر خپل کاپی کیږي. دې ته ویل کېږي زموږ سره واټر مارک. دین علاوه زموږ سره بل اپشن دی، هغه ته ویل کېږي ټیکسټ. نو ټیکسټ لاندې لیکل ټیکسټ واټر مارک یو یاد ساتئ، واش اوټ مطلب پیکا، و چې کلیک دا به پیک شي او چې ان مارک شونه دی بیا شوخي، نو دا واش اوټ دی ته ویل کېږي. دی کې بس سکیل کې به ګوتې نه وای، بس خبر ختم. ټیکسټ واټر مارک په دې ځای کې خپل نوم ولیکه، BURHN برهان کمپیوټر انسټیټیوټ دا نوم ما ولیکو. دې ځای کې فونټس دي، مطلب سټایل ولا چینج کا، مطلب چې تاسو کوم سټایل خوښي. په دې ځای کې سایز دی، ما تاسو ته ګوتې به نه وهو. کلر دی، کلر ولا ځان چینج کولی شئ. دلته چې اپلای وای نوم راغی، یو ته ویل کېږي کوک، مطلب دا چې کوک کراس، بل ته ویل کېږي بالکل نیغ جدا نیغ هوریزنټلی، ډایګونل کراس هوریزنټلی نیغ. سیمی ترانسپیرنٹ چې ختم کړي نو دی به شوخ شي، چې سیمی ترانسپیرنٹ دی ولګو نو دی به څه زم څه پیکا بشي، سیمی لګ ترانسپیرنٹ پیکا، نو لګ پیکا دا ختم. دا زموږ سره چې څومره پاڼې اوس رغېږي چې په هغې باندې په خپله دا ټول کاپي کېږي او دا اکثر چې نو دا یاد ساتئ دا زموږ سره داسې کراسي وشو جي. دې نه علاوه زموږ سره ختمولی څنګه دي، ختمول طریقه د دې دونه ګران نه ده، ریموو واټر مارک وایي ختم بشي. پیج کلر بس پیج کلر خدا یاد ساتئ، دا پیج کلر به په پرنټ آوټ کې نه راوځي، کنټرول پی مې ووهو پرنټ آوټ کې به کلر نه
صرف د دې د مطلب د دې اساینمنت کوم چې آنلاین سره ځان مطلب ډاکومنټ لیکي پی ډی اف د صرف د هغې لپاره استعمالیږي. په دې کې مور کلر تاسو ما الریډي په کسٹم واټر دغه کې کړی دی فارمیټ کې میټور کړی دی. دین علاوه زم سره بل فیل افیکټ نو لکه خاص کې مطلب دار برکتی د دې کې تاسو راشي نو د ګریډینټ بګی راغی نو که تاسو مطلب دار په دې کې بیا ځان مزید کار کوي نو دا یاد ساتئ چې دا ټول خبرې ما په فارمیټ کې ډیفاین کړی دي. بس یو جو پیټرن بګی راغی د سی راشي فیل کلر کې مطلب دار ټیکسچر جو ټیکسچر شو د سی په کې راشي مثال به تور باندې पिक्चर नो मतलब तاسو خپل یو पिक्चर هم لګولای شئ بیک ګراوند पिक्चर تاسو ځان مطلب داسې पिक्चर وکي هم لګولای شئ. اوکې पिक्चर راغی مختلف طریقې دي. ग्रेडियंट वन कलर जो वन कलर सॉलिड कलर دا عام تاسو یې ورټیکل هوریزونټلی ډایګونل فرام سنټر دسی تاسو می استعمالولای شئ. ټول ډیزاینینګ دی خو په دې کې هغه کار نه کیږي چې کم کار مونږه په فارمیټ کې ځان له ګریډینګ جوړو دغه شان نو ډارک کیږي مطلب توروالي طرف ته مایل کیږي او په فیل کلر کې چې لایټ ټبوجي لایټ طرف ته مایل کیږي نو دا زموږ سره دغه کارو. پیج بارډر جو مطلب تاسو ته ګورئ دا بارډر ټوټلی شوی دی مطلب دا چې زموږ سره په دې بارډر کې تاسو وګورئ دا مونږه په ټیبل کې کړی دا په ټیبل کې شوی پیج بارډر ترالو دی دا ټول تاسو شوی دی دا ټول خو په دې کې صرف نیوی خبر چې د ناغزم سره سره آرټ دا چې وایي وشو په دې ځای کې زموږ سره پیج بارډر کې کتا سو خیر دا هم استعمالولای شي ځان له ډیزاین خوښ کوي راغی دین علاوه به په دې ځای کې به 3D طرف ته مایل کوي جو هم کې کلر له هم ورکول کېږي ډبلوي دې ځای کې ډبلی کې هم سي دا دونه ګران کار نه دی خو په دې کې لازمي شي سره آرټ دا اکثر خلک ځان استعمالي ډیر خپای دا ورکه شي اکثر سرټیفیکیټ جوړولو کې دین علاوه دا ډبلوي نو مطلب غټوي د دې کنه خدای یاد ساتي 31 نومبر نزي چې وړو کې کوي او چې وړو کې کوي 15-20 ته دا ډیری بیا صحیح شو جی. دین دا د پیج بارډر دی وول ډاکومنٹ وول او دی سیکشن نو مطلب کا سیکشن جوړ کړی په هغه سیکشن باندې دی سیکشن فرست پیج اونلی که په ډیزاین کیو د هیډر په ډیزاین کیو پیج فرست پیج کو لاو کړی نو په هغه پیج باندې بلګي دی سیکشن آل ایکسپیکټډ فرست پیج تاسو مطلب په سیکشنو کې ډیر شي فرست پیجونه راخړي نو هغه ایکسپیکټډ مطلب په هغه پیجونو کې بلګي صحیح شو جی. نو دا دونه نه استعماليږي دین په زم سره دی دا نو لول بزلاټ شم دا واپس نو کلر کم چې موږ د لخکاري په دې کې لیکل زم سره پیراګراف کې دوه خبرې دي انډنټ سپیسینګ انډنټ تاسو ما الته کې کړه هم نه خو د دې ځکه او دا غږی پینډنټ کې لږ فرق دی د دې ځکه او د دې وز د انډنټ وی لیفت نو ګوره لیفت طرف پزي رائټ تاسو ګورئ جی دا زموږ سره دا راغی. ول دې کې یاد ساتئ دا شعر او شاعري د پاره ډېر استعماليږي اکثر شعرونه چې نو غزم سره دي سي رائټ طرف نه مطلب دی یو طرف ته بولی یو کړی نو دا هغه د پاره هم د استعماليږي دغه شانتي دا وسواله لیفت طرف ته بوزي ګوته پکې دم بزي دغه شان باندې انډنټ برابر شو صحیح دی جی. د دې لپاره استعماليږي ټول په جمع سره کې واپس دلته کې راشي 0 and 0 خپل جوړ حل لوراشي. بیفور شاته یعنی د دې نمبر چې کومې دي ته بیفور وای او کله چې دي ته افټر وای تاسو په دې پیراګراف کې سره سلیکشن وکړئ دا وای نو د برنه په خطر رواني صحیح شو جی. دې ته ویل کېږي بیفور دې ته ویل کېږي افټر نو مخې ته ګورئ لاندې چې کوم پیراګراف ابو رواني د زموږ سره استعمالي کې کله چې مونږه مثال په تور باندې نیم ولیکو کله چې مونږه نیم ولیکو او بیا مطلب دا چې مونږ ته مخ ټیب وو او دلته مو ته مثال په تور باندې خان ولیکو فادر نیم مو ته ولیکو او بیا می ټیب وو دلته مو ته جمال ولیکو رول نمبر مو ولیکو رول نمبر بیا می مطلب ټیب او بس سمثینګ څه چولی د دې په مس کې چې دا کومه فاصله ده نو یاد بساتئ تاسو به چې یاره دا فاصله خو مونږ الریډي کړی هم ده دلته کې په هم کې دا فاصله مونږ کړی نه دي نو دا چې تاسو کوموي دې پوره نه کمیږي کدا چې پوره کوموي دې ځګې نه بیا کمیږي 0 وهي دا مکمل رانیږي شي دا دې د لپاره استعماليږي سیوا کی کدا وای د برنه وګیم سیوا کی دا زموږ سره شو پیج لیاوټ واپس په 0 کو 0 وګو او
انټر بونو کار باندې کوي و 0 اوس په کار وکړي دا زم سره شو پیج لی آوټ په دغه طریقه باندې کیږي ارینج می دلته کړی دی فارمیټ کې په انسرټ کې په انسرټ ټیب کې او نور باقی چې کوم کار او ما تاسو ته وګو بس دغه یو وسو نور زمون خو په وس کې نور څه نشته هر یو خبرم پښتو کې وکړه تاسو هم خپل کوشش وکړئ دغه شانتي وکړئ په کم ځای نه پوهېږئ چې ما ته بیا وایئ